چې کومه زنانه په بورقه کې ډیزاینونه کوي نو د دې نه تپوس وکړه ولې ځکه چې دا زنانه خو بورقه دې دپاره اچوي چې دا ډول پټ کړي ځکه چې دا د چا حق دی نو چې دا ډول په قصر ښکاره کوي په دې لارو باندې دې سړو ته نو ولې آخر د تپوس ګنجایش پکې شته خیال هم دی که نه یعنې ولې بورقه ښایسته کې ولې په بورقه کې غمې ولې تنګه ولې لنډه ولې چا ته یې ښې په دې لارو سړو ته یې ښې وایي نه نه جي هغوی ته یې نه ښو نو چې هغوی ته یې نه ښې چا ته یې ښې ښځو ته یې ښې ښځو خواله خو چې ته ورشي نو دا بورقه به څه کړي لرې به کړي نو بیا چې کوم تا ډول او سینګار کړی د هغوی دې وګوري که نه نو پوه شه چې خبره کې څه چل شته چل دا دی چې دا ښځه پوره د الله نه یریدونکې نه ده تقوا پکې نشته یعنې کومو ښځو کې چې تقوا یي که نه په ځان یې بوجۍ راچولې والله بوجۍ راچولې هغه وایي چې الله په څه طریقه پټې شوې او چې معمولي څوک ورسره خبره کوي دوکاندار معنی کې د ضرورت خبرې دي او یا ورته څوک وګوري او دا هم د ضرورت نو د دې په ذهن کې ډایرکټ دغه خاوند تصویر رامخې ته شي چې زه ګوره د چا په نوم یم د چا دپاره یم یا کورنۍ